له پاکستان راغلي افغان کډوال وایي هغه چلند چې پاکستان هیواد له افغان مهاجرینو سره کړی اسرائیلو په غزا کې هم نه دی کړی. راغلو افغان کډوالو له اسلامي امارات او افغان ولس مننه وکړه چې دوی ته د ژوند کولو اسانتیا برابره کړي. یاد کسانو ویل کله چې له پاکستان په زور او جبر راشړل کېدل د کور ټول شیان یې په کابل ډول وپلورل او پر افغان کډوالو هر راز ظلم او زیاتی وکړ. دغه کسان وایي چې په خپله خاوره کې د آرامۍ احساس کوي او د کاري بوختیا غوښتنه هم کوي. خپل وطن وای ګل وطن او ډیر خوشاله په خدای چې کا هیڅ شي هم نه کار څه وي سو صابه سوکړتی په نیاز دي کا څنګه متر شوی الحمدلله اوس راغلی دلته د کیمپونو ته ان شاء الله موږ سره به مرستې کوي اجمنه کړی دا او ډیر د خوشاله د خپل دولت نه دلته خو ته یو زیاته نه پرې اوسې چې ته ورننه وځې ته خپل غاږ وکړې بس هغه سره مشکل حل کې ظلم یې سره کوه او ښې کول د کاروبار موږ الله څخه خپل لرو ان شاء الله هر څه دغه کولی شو خالي مو ته کار زمینه برابره کړي د دې ملک ته مګر په داسې رقم سره چې هېڅ بل ورور سره داسې چلن نه کوي لکه دوی چې موږ سره کوم چلن وکړو. خپل سامانونه په نیمایي بیه باندې هر څه په نیمایي باندې ورکړه. کارټونه له موږ سره وه کارټونه یې ټول وشکوله له موږ سره ډېر ناجایزې وکړې او دلته چې موږ راغلي دا مهاجرین یقین ولره اسلامي امارت خپله ګوله ډوډۍ موږ ته رسولې دغه ټول خلک دلته کوم مهاجرین چې موږ ټول تر یو جهان مننه کوو. دارنګه جمله یو لک او ډېر زره پخوا کې کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي دلته ورته په تورخم کې په صفري نقاطو کې ټول هغه اولني ضرورتونه چې هغه طبي ټیمونه دي همدارنګه دلته د غذایي موادو د رسیدنې ټیمونه دي همدارنګه دلته د ثبت او د راجستر پروسه ده همدارنګه لنډمهالي پنغالي جوړ شوي دي چې په تورخم پر ذکر خطه شیر نو په دې اساس باندې اوس فیصله شوې ده چې ټول ادارې چې دلته څومره فعالیت کوي د کډوالو په برخه کې ټول به خپل تشکیلات زیاتوي. نو دلته چې تاسو اوس وینئ تقریبا له 0 تر 700 کورنیو پورې دغه کمپ ته له 400 کورنیو ظرفیت دا لري دا ساحه دلته کار روان ده. د صحت په باره کې د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت او د داخله وزارت د نورو وزارتونو تاسو وګورئ دغه د صحت په بخش کې منظم ترتیب الحمدلله برابر ده. په موږ توصیه دادو او د دې نه غوښتنه دادو چې دوی باید هغه خپل ترحم او شفقت هغه د ګاونډیتوب د اسلامیت د اصول د قوانین د دنیا هغه ټول باید مراعات کړي او هغه مطابق باید موږ ته وخت راکړي مهاجرین ته چې په خپل خواخه با عزت افغانستان ته راستنه شي. خدمات چې اوس وړاندې کړي دي دا زه اطمینان درکوم دا به دایمي وي تر هغه پرې چې ټول مهاجرینونه که یو مهاجر په بهر کې پاتې وي دی ته به موږ انشاءالله دا خدمات وړاندې کوي. د تجارت لپاره هم الحمدلله څومره پانګونه خلک هلته مال پاته دی دولت یې پاته دی او ماشینګري پاته دی هغه دپاره الحمدلله موږ قانونلاره یو کړنلاره جوړه کړې ده د دې دپاره هم ډېر غټ سهولت ورکړی دی دی په هغه ماشینګري د دې موټر د دې هغه سامان هر څومره مال چې دی چې د افغانستان ته رسي هغه به مالیه ګمرک نه اخیستی کېږي او دې ته به فوق العاده امتیازات نور هم د ځمکې او د جوړولې او د پانګې دپاره هم ډېر امتیازات کړي دي. د نه بعد که څوک موټر نه لري پیسې نه لري دا ټول امارت په غاړه اخیستي موږ به انتقالوو انشاءالله ټول به خپل ولایت ته پرې